داسې ویډیوګانې به مونږ څنګه په موبایل کې جوړوو، یعنې داسې ویډیوګانې مونږ په موبایل کې جوړولی سو او که نه دا به په کمپیوټر کې جوړوو. داسې ویډیوګانې تاسو ته ښکاري ګرانو دوستانو، دا ښایسته ډیزاین کې لیکنې پرې شوي دي او داسې ښایسته کلک ویډیو وي، داسې ښایسته ویډیوګانې تاسو به هم لیدلي په ټیک ټاک کې نن سبا ډېرې وایرل روانې دي داسې ویډیوګانې. نو د یو ورور پوښتنه وه ګرانو دوستانو چې آیا داسې ویډیوګانې مونږ په موبایل کې جوړولی سو او که نه دا په لیپټاپ یا په کمپیوټر کې جوړېږي. نو دغه ورور په ځواب کې به دا ووایم چې بالکل تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې داسې ویډیوګانې جوړې کړئ، ډېر په اسانۍ سره یې جوړولی شئ، هېڅ کوم کمپیوټر یا لیپټاپ ته ضرورت نشته، ډېر په اسانۍ سره تاسو داسې ویډیوګانې جوړولی شئ. دا ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو پوره له موږ سره وګورئ، دا طریقه کار ضرور زده کړئ. ګرانو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوه ویډیو به ضرور لایک کوئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. راځئ ګرانو دوستانو. نو ګرانو دوستانو تاسو به دلته راسئ، یوټیوب ته به راسئ. کله چې یوټیوب ته رالاسئ دلته به ولیکئ ګرین سکرین پښتو فایټري، دا نه دی، دا به داسې ولیکئ. دلته به داسې ویډیو تاسو ته راواړوي، هغه ویډیوګانې به تاسو را ډاونلوډ کړئ، د خپلې خوښې ویډیوګانې تاسو دلته را ډاونلوډولی شئ. هره ویډیو چې تاسو خوښه وه هغه ویډیو را ډاونلوډ کړئ. دا د شنه رنګ ویډیو به تاسو را ډاونلوډوئ، که هر براوزر څخه تاسو ډاونلوډوئ خو داسې ویډیو به تاسو ضرور ډاونلوډوئ. یعنې که تاسو داسې ښایسته ویډیوګانې جوړول غواړئ نو دغه ویډیو به تاسو ډاونلوډوئ. نو ګرانو دوستانو ما دا مخکې نه ډاونلوډ کړی، تاسو به یې هم ډاونلوډ کړئ که چېرې تاسو سره مخکې نه په موبایل کې وي، خو دا ښه خبره که نه وي داسې ویډیوګانې تاسو راسي له یوټیوب څخه یې ډاونلوډ کړئ. که یوټیوب څخه نه شئ ډاونلوډولی بیا یې له بل براوزر یا له یو ډاونلوډر څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دا ډاونلوډ کړئ نو بیا به راسئ، دلته به راسئ، دا یو ایپ دی ان شارټ په نامه دی، تاسو سره کوي خو دا ښه خبره که تاسو سره نه وي نو ولاړ به شئ پلی سټور ته، دا به را ډاونلوډ کړئ، بالکل فري ډاونلوډېږي. کله چې دا به را ډاونلوډ کړئ، کله چې دا را ډاونلوډ کړو نو را به شئ په دې باندې به کلیک وکړئ، بیا به دلته راسئ په دې ویډیو باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو یو فوټو ورته راواخلئ، که فوټو جوړول تاسو غواړئ او که ویډیو جوړول غواړئ، هر یو چې تاسو جوړول غواړئ هغه به ورته راواخلئ. زه دلته یو فوټو جوړول غواړم، هغه ورته راخلم. ښه ګرانو دوستانو کله چې فوټو ورته راواخیستو نو بیا به راسئ په دې ځای باندې به کلیک وکړئ، تاسو به د ویډیو سایز ورته انتخاب کړئ. دلته تاسو د ټیک ټاک لپاره هم جوړولی شئ، د یوټیوب لپاره، د انسټاګرام لپاره، د فیسبوک لپاره، د موبایل لپاره. زه د ټیک ټاک لپاره جوړوم نو په دې باندې به کلیک وکړم. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به دا تصویر تاسو د دې سایز ورته هغه کړئ چې ستاسو ویډیو څونه ده، یعنې تاسو هغه ویډیو را ډاونلوډ کړئ ګرین سکرین ویډیو، هغه که 1 منټ وي نو دا به 1 منټ ته ورسوئ دا فوټو، او که مثال 14 سکنډه وي یا 13 سکنډه وي هغومره به مثال دا به د هغه په مطابق سره به دا فوټو سایز ورسموئ. نو زما سره ویډیو 14 سکنډه ده. نو ښه ګرانو دوستانو دلته به بیا راسئ په دې PIP په دې باندې به کلیک وکړئ، دلته به هغه ګرین سکرین ویډیو ورته راواخلئ. کله چې دا ورته راواخیسته دلته دا تاسو داسې یو بل ځای ته بوتلای شئ، په هر ځای کې تاسو خوښه وي په هغه ځای کې ایښودلی شئ، دا داسې غټولی او کمولی هم شئ. ښه ګرانو دوستانو کله چې دا داسې کړو نو بیا به راسئ، دا به کروما کې کړئ، په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې ځای باندې کلیک وکړو نو په دې ځای باندې به یې ګوته کېږدئ، دا به داسې کړئ، بیا به راسئ دا به داسې 100% ورته ورسوئ، بیا به په دې باندې کلیک وکړئ نو دا ویډیو به تاسو سره جوړه شي. ګرانو دوستانو تاسو ته ښکاري انسان چې بې اختیاره په چا ګران شي، عام انسان خو بس نوم یې د جانان شي. ښه ګرانو دوستانو تاسو وینئ چې ویډیو له موږ سره جوړه شوه، نو بیا به راسئ په دې ځای باندې به داسې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دا به دلته سیو کړئ، په دې سیو اپشن تاسو ته ښکاري، دا به سیو کړئ. کله چې دا سیو کړه نو بیا به لاړ شئ ټیک ټاک ته. ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ډېره ښایسته ویډیو ده، ډېره خوندوره ویډیو ده، تاسو ته به ډېره په فایده تمامه شي.
ګرانو دوستانو نور کار په ټیک ټاک کې پاته دی. په ټیک ټاک کې ډېر ښایسته ډیزاین کې راځي. نو ښه ګرانو دوستانو رابسئ ټیک ټاک ته. نو ګرانو دوستانو تاسو چې کله ټیک ټاک ته رالسئ دلته په دې پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. دلته په اپلوډ باندې به کلیک وکړئ. دلته به هغه ویډیو ورته راواخلئ کومه ویډیو چې تاسو هلته جوړه کړله هغه ویډیو به ورته راواخلئ. دلته به یې داسې ورته سلیکټ کړئ. بیا په دې نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دلته بیا په دې نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به راسي په دې افیکس تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې افیکس باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دلته د خپلې خوښې افیکس راوړئ. داسې رقم تاسو ته ښکاري ګران. داسې رقم ښایسته ښایسته ډیزاین کې تاسو جوړولی سپارټ ډیزاین ستاسو خوښ وي په هغه ډیزاین کې جوړولی. زما دلته یو ډیزاین خوښ دی. زه هغه ډیزاین ورچوم. ستاسو هر ډیزاین خوښ وي هغه ډیزاین تاسو ورچولی سئ. دلته هر یو افیکس تاسو ورته انتخاب کړو په هغه باندې به داسې ګوته ونیسئ. تر څو به ګوته پرې ونیسئ ټینګه چې هر کله ستاسو په ویډیو باندې افیکس مکمل رالو بیا به ګوته ورڅخه لرې کړئ. دا دی زمونږ په ویډیو باندې افیکس مکمل رالو. نو ګرانو دوستانو تاسو هم داسې افیکس وراچولی سئ. د خپلې خوښې افیکس وراچولی سئ. افیکس تاسو په نیمه نیمه هم وراچولی سئ. یعنې نیم ستاسو یو رقم ور واچوئ نیم بل رقم ور واچوئ. هر رقم چې ستاسو خوښ وي هغه وراچولی سئ. داسې اوس تاسو ورته ګورئ. دلته به بیا راسئ په دې افیکس باندې به کلیک وکړئ. دلته موشن تاسو وراچولی سئ. سټیکر یې هم تاسو وراچولی سئ او داسې رقم ویډیو هم تاسو داسې هغه کولی سئ. داسې تاسو یې داسې رقم کولی شئ. ګران دوستان تاسو ته اوس ښکاري ګورئ. ګورئ ګران دوستان څومره په ښایسته ډیزاین کې زموږ سره دا ویډیو راغله. نو په دې طریقه سره تاسو هم داسې ویډیوګانې جوړولی سئ. ډېر په اسانۍ سره یې جوړولی سئ. بیا راسئ په دې سیو اپشن به دې باندې کلیک وکړئ. نو دا ویډیو ټیک ټاک ته هم اپلوډ کړئ او خپلې ګالرۍ کې هم سیو کړئ. نو ګران دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو ضرور سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې حتما شیر کړئ. د الله په امان.